کچېرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. باید ماته یو ماشوم پیدا کې پوه شوې باید ماته یو ماشوم پیدا کې دا کار تا کړی او همدا ته به یې جوړوې که نه نو ته هېڅکله اسیې ته نشې رسېدلی پوه شوې سمه ده تا سره مرسته کوم خو لومړی باید ته زما خبرې ومنې سمه ده که پایله کې زه کرم ته رسېږم هر څه منم ډېر ښه اوس باید ته د کرم څنګ ته ورشې څه چې تا ته وایم ټولې خبرې هغه ته هم ووایه پوه شوې که نه سمه ده هر څه چې وایې هغه کار کوم خو ماته باید یو ماشوم پیدا کې کرم باید را باندې باور وکړي ومې ویل سمه ده اوس نو ځان سنبال که اوس باید دې نجلۍ ته یو ماشوم پیدا کړم زه بشیر کره ته یم ملا هلته دی سمه ده په تمه کېږم جګړن صاحب ووایه زمریا دا لیک یو سړي تاسو ته راوړی و سمه ده ابراهیم ته ووایه چې راغلی یم زما شوبې ته دې په راشي سترګو ښاغلی دا مې تا ته وروستی لیک دی کرامه له دې وروسته نه غواړم تا ووینم او نه غواړم نوم دې واورم سلام الله ټوله ارامتیا مې له منځه لاړه نور له ما او بشیر نه لرې واوسه ما خپل ځان ته یوه نوې لاره ټاکلې او نوی ژوند مې پیل کړی په دې ژوند کې نور ته راسره نه یې زه هم خپل ځای ته یعنې مېرمنې ته او د ماشوم څنګ ته دې لاړ شه په هغوی پام وکوله ما نه لرې واوسه ما او زما خاوند بشیر ارامه پرېږده ځان ته یوه خوشحاله کورنۍ جوړه کړه Gözümden gönlümden düşen düşene Bu öksüz başıma gözdağı verme اوس قمندانه شوې Gözümden gönlümden خانو جګړن کرامه استقامت د سکاله درې په لور هلنو مارش gözdağı verme ووایه که نه دا چای څومره خوندور دی کرامه چای دې وڅښه چې سړیږي کرامه ووایه Ben yanıldım hayat Vurma yüzüme Yol verdim sevdanın en delisine O yüzden ömrümden giden gidene Şu yalnız başım کرامه ما مه پرېږده eğdirme کرامه مه ځه کرامه ما یوازې مه پرېږده
چیرته ځې ها؟ Eğdirme beni کمینه دې پای ته نشم رسولی تا خو به پای ته ورسوم آسې داسې به دې له خپل زړه نه لرې کړم چې هیڅ نښه دې پاتې نه شي هم تا Ben pişmanım hayat هم مې مور sorguya çekme او هم هغه رزیل بشیر ټول یو 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 dilime Sözlerim ağırdır dokunur kalbime Şu suskun ağzımı açtırma beni Sözlerim ağırdır dokunur kalbime Şu suskun ağzımı açtırma beni سمه ده ملا صاحب ته هغه کس ما ته راولېږه زه به لږ څه وروسته ماڼۍ ته لاړ شم ما ته غوږ شه هغه فرید نومی کس خو به ستونزه نه جوړوي که نه نه ښاغلی بشیر اندېښنه مه کوه د هغې یوازینۍ غوښتنه پیسې دي د پیسو لپاره خپل هر څه خرڅوي د هغې ښځې د موقتي نکاح وخت هم پوره شوی تر څو ماشومې پیدا کېږي ستاسو تر امر لاندې به وي ښه ده ډېره ښه ده آرزو د ماشوم کار خلاص شو اوس نو کار ساده چې څه کوې ما ته غوږ شه هر څنګه چې کېږي کره واده کولو ته مجبور که نه میاشتې وروسته به ماشوم تاسو ته درکړم خان صاحب اوس ماڼۍ ته ځو څنګه نه لومړی کروندې ته ځو له هغه ځایه به اصله واخلو بیا به ماڼۍ ته لاړ شو سمه ده خان صاحب او به ګورو چې اصله د خپل زوی د دې کارونو له خبرېدو وروسته هم د خپل زوی پلوي کولی شي او که نه د دې هر څه حسابي به در سره کوم آسې کرمه ته خو باید اوس په روغتون کې وای ستا له تګ نه وروسته مې ډېر فکر وکړه داسې کار ته تا نشم مجبورولی چې ته یې نه غواړې زه مې ماشوم سخت کوم ته څه وایې آرزو یوازې همدا ماشوم دی چې ته یې ما پورې تړلی یې که ماشوم نه وي ته هسې سره یو ځای کېږې هسې هم ما سره خو مینه نه لرې ما خپله پرېکړه کړې ماشوم مې سخت کوم ته به هم خپلې هسې ته ورسېږې ستا له امله ټوله ارامتیا مې له منځه لاړه نور له ما هو له بشیر نه لرې اوسه ما خپل ځان ته یوه نوې لاره ټاکلې او نوی ژوند مې پیل کړی په دې ژوند کې نور زه راسره نه یې زما لپاره د آسې پاڼه نوره تړل شوې ده زه له تا سره واده کوم ته ډاډه یې هو زه ډاډه یم غواړم دا غاړکۍ ته په غاړه کې
جګړن صاحب په مینه وکړه غواړې لږ څه وروسته به راشم نه راځه ابراهیمه ارزو ته اوس لاړه شه سمه ده پیدا دی که پیدا مې که جګړن صاحب خیر دی نوره ماما وه پورته شه راځه چې ځو چیرته ځو ماڼۍ ته ځو نور نو دلته نه اوسېږو پورته شه اصلي مور ته څه ووایم که ما په دې حالت کې وویني څه به وکړي ورته ووایه چې ته کرم دې حالت ته رسولې اصله به هم داسې له خپل زوی نه کرکه پیدا کړي او زما په څنګ کې به ودرېږي له هغه نه به کرکه پیدا کړي د کرم موضوع به د ته لپاره وتړل شي حاله پورته شه ولې داسې کوې ولې له ما نه ډېرې پوښتنې مه کوه که نه نو ډېره به دې ووهم پورته شه ومې ول پورته شه درکوه حالا نو ځواب راکړه باید ماته زوی راکړي کوم زوی چې اصلي ماته را نه شو کړی ته یې باید ماته راکړي د همدې له امله مې تا سره نه کا وتړله آسیه پته څه شوي لورې ته خو له کرم سره تللی وې کرم چېرته دی اصلي مورې ځواب نه راکوي سمه ده زه به هم ورشم مخامخ به ورته ووایم داسې به د هغې په څېره کې پښیماني او درد ووینم سمه ده جګړن صاحب زه هم تا سره ځم بس که نو هلکه ته کوم بل کار نه لرې هر چېرته چې ځم وایې زه هم در سره ځم نه جګړن صاحب که تاسې اجازه راکړئ او که رای نه کوئ زه له تاسې سره ځم سمه ده راځه بشیره ته ووایه په دې څه شوي څنګه دې حالت ته ورسېده کرم زوی دې دا کار کړی وګوره څومره ځناور شوی د هغه غوسه او کینه له حد نه وتلې ده کرم داسې کار نشي کولی آسیا پښیمانه شوې وه او غوښتل یې چې بېرته دلته راشي کرم هم په غوسه شوی و او دا جلۍ هم هلته وهلې وه دا جلۍ یې دې حالت ته رسولې آسیا په سختۍ خپل ځان ژغورلی ده آسیه دا خبره رښتیا ده آسیه دا یې رښتیا وایي وای ابراهیمه دوی ته وګوره مالک یې ښه روزلی دي تاسې ته څه درکوي
لاړ شه د دې کور مالکې ته غږ که غواړم د خاوند په اړه یې ورته ځینې خبرې وکړم څه ته ګورې ها هله لاړ شه آسې جانې ته پورته لاړه شه لږ ارام وکړه آسلې آسیا پورته بوځه چې لږ ارام وکړي هله خان صاحب هغه قماندان راغلی وایي میرمن اصلي ته غواړي کوم څه ووایي څه وکړو کرم دی څه راته وایي څه به وایي نو آسلې کوم څه چې لاس یې سره کړي هغه به تا سره هم وکړي راځه چې ځو څه شوي دلته بیا ولې راغلی یې ها ابراهیمه وګوره ښکلی زوم هم په کور کې دی د زړې مېرمنې لیدو ته دې راغلی جګړه نه له دې تاګ راتګ نه دې نور سړی شه وایي هم له دې ځایه ورک شه ځه ډارېږي چې بدکارونه د خلکو ته رسوا نه شي ها زویا دې غوسې او کینې ته څه حالت ته رسولی یې زما له امله معصومو کسانو ته زیان مه رسوه لرې شه جګړن صاحب ارامه اوسئ لاسوهنه مه کوه ما ته بل ځل زوی ونه وایې زه ستا زوی نه یم زما مور مړه شوې ارزښت یې درلوده چې د رزیل سړي لپاره زما پلار خوشې کې زه دې یوازې پرېښودم د رزیل سړي له کارونه ته خبره یې او که نه افغانستان کې د اوسپنې ویلې کولو لومړنۍ لویه او په نړیوالو معیارونو برابره فابریکه خان سټیل پکې اسم مارکه له 88 ملي متره په شپېته ګریډ او نړیوال سټنډرډ برابر ګول سیخ وړاندې کوي موږ هره ورځ د 1500 ټنه تولیدي وړتیا په لرلو سره د صنعتي افغانستان لپاره چټک او معیاري ګامونه اخلو لوړ کیفیت مناسبه بیه افغاني تولید خان سټیل د آبادۍ بنسټ باش چه گپ هست اینجا؟ این بچه که منو دیوانه کرده هر کار میکنم غذاشو نمیخوره شما یک چیز برش بگو الا یا در اتاق دیگه کیک های خوشمزه صدفه یک بار امتحان کنید همیشه نوش جان کنید هموطنان عزیز استقلال دیروز امروز و فردای ما مدیون جانفشانی های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان می باشد پس بیایید در این روند ملی حمایت از بازماندگان شهدا و معلولین نیروهای امنیتی و دفاعی افغان با ما همراه شوید نو د څلور شمیر سره اړیکه ونیسئ خپل ایمانی او انساني دنده پر ځای کړئ د خپلواکۍ سلمه کلیزه مو نیکمرغه ژوندی دی افغانستان تل دی امنیتی او دفاعی ځواکونه مساعدت برای قهرمانان افغان چتر برای فداکاران افغانستان چیرته ځې ولورې پوه شوم چې څوک موږ سره مرسته کوي شي څوک د ټولنې روغتیایي کارکوونکي علي خورې د زوی نس مې خراب شوی پوهېږي چې د نس ناستې پر مهال د ماشوم د بدن اوبه کمیږي
کچیر غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. بشیره نور نه بس کړه داسې مه کوه. یو کار وکړئ که نه. جګړن صاحب باز دی راځه چې لاړ شو نو. لرې شه. شاته لاړ شه. زویه صبر وکړه بس کړه. لرې شه. بس کړو جګړن صاحب نور نو بس دی راځه چې ځو هله. دا کار نه دی خلاص شوی. نه دی خلاص شوی. بشیره بشیره پام کوه چې کوم لیونتوب ونه کړې. وروستی دوه د به که جګړن کرامه خپله دې داسې وغوښتل. داسې به کوه مه کوه داسې به کوه. کرامه داسې مه کوه. همدې یو کار وکړه. جګړن صاحب کرامه نه مه کوه. څه کوې داسې به کوه. خوښه به که. نه یو څوک دې مرسته وکړي. جګړن صاحب همدې یو کار وکړه. سرکانه خان صاحب پسې ورشه هله زر کوه. سمه ده وروره. مېرمنې اندېښنه مه کوئ خان صاحب به وژغورو. تاسې دننه لاړ شئ. دا هر څه ستا له امله وشول. مېرمنې تاسې څه کوئ؟ د موټر کلي دې راکړه. همدې کلي راکړه. راځه. خنجر درې نه خنجر دوه ته. جګړن صاحب هیله کوم ځواب راکئ. جګړن صاحب چیرته یئ؟ هیله کوم غلط کارونه کوئ جګړن صاحب. لږ تر لږه زما په اندازه باید درد ووینې. په اسانۍ سره دې نه وژنم رزیل سړیه.
ته څه کوې؟ تا څنګه له ما سره داسې وکړل آسیې؟ ولې دې را سره داسې وکړل؟ ما خو تا ته لور وویل، د خپلې لور فکر مې درته کاوه. تا څنګه زما له خاوند سره واده وکړه؟ تا خو هغه ته پلار ویل که نه آسیې؟ نو ولې؟ اصلي مور چیرته ځو؟ موږ نه ځو، یوازې ته ځې. داسې یو ځای ته ځې چې موږ هېڅکله نشي لیدلی. اصلي مورې ما تا سره څه کړي دي؟ قسم کوم هېڅ کومه ګناه نه لرم. په هر څه پوهېږم، تاسې دواړه مې لیدلی یئ. څنګه دا کار را سره کولی شې؟ افسوس دې وي په تا باندې آسیې. ما ماشومان نه لرل، تا ته مې د خپلې لور فکر وکړو، خو تا هڅه وکړه چې زما خاوند له ما نه واخلې آسیې. ما تا ته لور وویل، خپلې لور فکر مې تا ته وکړه. اصلي مورې قسم کوم زه کومه ګناه نه لرم. له تا نه مې څو څو ځلې پوښتنه وکړه، ما ته دې مخامخ په کتو دروغ وویل. زه دې وغولولم، خدای دې درته سزا درکړي. خیر دی، بېرته تاوه شه اصلي مورې، کرم دوی باید پیدا کو. خیر دی، له زوی نه مې هم باید لرې ووسې. زما له زوی او خاوند نه باید لرې لاړه شې. باید زموږ له ژوند نه ووځې، پوه شوې؟ اصلي مورې زه یوازې کرم سره مینه لرم. قسم کوم زه یوازې کرم سره مینه لرم، پوه شوې؟ څنګه یې؟ خوشحاله یې بشیر خانه؟ ها خانو بشیر خانه، د خپلو ټولو جرمونو په اړه دې باید راته ووایي. د وسلو قاچاق، د نشهیي توکو قاچاق او کوم قتلونه دې چې کړي دي ټول به راته وایي. زه یو نیک او عادي سړی یم. د دې کارونو سزا به ووینې جګړن کرامه. ته نیک او عادي سړی یې؟ ها، دا د دروغو خبرو دې خپلې ښځې ته ووایه بشیر خانه. ستا مور او ستا مینه مې درنه واخیستله کرامه. غلی شه، غلی شه. تاسو بې وزله یئ، ستاسې د کورنۍ نه راټول بې وزله دي. خپلې مېرمنې سمې نشئ ساتلی جګړنه. خوله دې بنده کړه، نور نو خبرې مه کوه. مه درېږه، هله ډاز وکړه. څه ته پته ما یې ډاز وکړه که نه؟ آسیې اصلي مورې خیر دی، ما سره مرسته وکړه. اصلي مورې هیله کوم، وګوره ما له بشیر پلار سره یوازې په نوم نکاح تړلې. هیله کوم زه یوازې کرم سره مینه لرم. اصلي مورې تا ته مې لور ویلي وو، څنګه دې ما سره داسې وکړل؟ اصلي مورې چې دومره بده نشي کېدلی، هیله کوم مرسته وکړه. بس که نو، نور نه غواړم چې ستا دا دروغ واورم. اصلي مورې زرکبه نور مو په تمه کېږه. ومې بله
ستا په څېر رذیل کس سره دومره اسانه مرګ ښه نه ښکاري. چیرته ځې؟ بیرته راشه. چیرته یې مېرمنې، چیرته یې؟ دا دی پیدا مې کړې. دوی چیرته دي؟ مېرمنې، آسیا چیرته ده؟ هیله کوم ووایه، آسیا چیرته ده؟ دا هم ماته دروغ وویل ها؟ تا خو ویلو چې هغې سره یې نه که تړلې. تاسې ټولو ماته دروغ وویل، ټولو راته دروغ وویل ها؟ ولې مو له ما سره داسې وکړل؟ مرسته وکړئ. ماته مو دروغ وویل همدي، زه مو دوکه کړم. فکر کوم چې ساړه به دې شوي وي، همداسې ده. څه کوې؟ کرامه داسې مه کوه. وګوره زما خبره واوره، هر څه چې غواړې درکوم یې. مال، شتمني، ماڼۍ، کروندې مې ټولې دې ستا وي. تا د خپلو کسانو په څېر ماته هماغسې فکر کړی دی؟ ماته وګوره بشیره، تا ته یو وروستی چانس درکوم. که د خپلو کارونو په اړه راته ووایې، دا بې ارزښته ځان به دې در وبخم. داسې مه کوه کرامه، داسې مه کوه، مه کوه کرامه. خپله پوهېږې بشیره، اوس به ښه ګرم شي، اندېښنه مه کوه. مه کوه، داسې مه کوه، مه کوه. مرسته وکړئ. نه نه، مرسته وکړئ، مرسته وکړئ. مرسته وکړئ، مرسته وکړئ. جګړن صاحب، ته مداخله مه کوه ابراهیمه. جګړن صاحب ما پرېږدئ، هغه سړی به مړ شي. لرې شه. جګړن صاحب، دا سړی د دې ارزښت نه لري چې ځان ته پرې جنجال جوړ کړي. ابراهیمه، ما هغه سړي ته یو چانس ورکړه. څنګه چې هغه سړي ماته درد راکړی، زه هم درد ورکوم. مخې ته مه راځه. ته چېرته ځې؟ زر کوئ، هغه سره مرسته وکړئ. جګړن صاحب بخښنه غواړم، زه مجبور وم چې دا کار وکړم. اور مړ کړئ. همدې وروره، همدې وروره، مرسته وکړه. لاس دې راکړه. همدې وروره. آسیه، ته ښه یې؟ ژوندی اوسې وروره. ښایب باید کرم پیدا کړو، مخکې له دې چې بشیر ته زیان ورسوي.
بل زه زما د خاوند نوم په خوله وانخلې. مېرمنې پوه راشئ داسې هېڅ ګناه نه ده. ته ولې بشیر پسې لاړ نه شوې حمدي؟ بشیر چېرته دی؟ ووایه که نه حمدي. اندېښنه مه کوئ مېرمنې، سرکان هغه پسې لاړه. مخکې له دې چې څه پې وشي پیدا به یې کړي. سرکان زنګ وهلی. بله سرکانه، خان صاحب مو پیدا که؟ اورورا خان صاحب مو پیدا که، خو حالت یې ډېر خراب دی، روغتون ته وړم. او قماندان کرم څنګه؟ ډلګي مشر قرارګاه ته بوته. سمه ده وروره، روغتون کې به سره وګورو. چېرته دی؟ څنګه دی؟ سرکان خان صاحب روغتون ته وړي مېرمنې. راځئ چې لاړ شو. کرم څنګه دی؟ هغه هم ډلګی مشر قرارګاه ته وړي. راځئ چې ځو. ته هیڅ چېرته هم نه ځې. اصلي مورې زه باید کرم ووینم. حمدي دا وخت لا کاربندې ته یې بوځه، 2 کاسه ورسره ودروه تر څو چې زه نه یم راغلی چېرته نشي تللی. نه زه کرم وینم. له دې وروسته به ته هغه کار کوې چې زه یې درته وایم، پوه شوې؟ حمدي دا بوځه. سمه ده مېرمنې، تاسې روغتون ته لاړ شئ، زه دا کروندې ته رسوم بیا درځم. حمدي وروره خبرې مه کوه جلی. ما خوشې که ما تاسې سره څه کړي دي، هیله کوم خوشې به کوي، هیله کوم. غلی کښېنه، ما ته جنجال مه جوړوه هسې. حمدي وروره، حمدي وروره. دروازې نه لرې لاړ نه شي. په جلی باندې ډېر پام کوه. او هو جنګوس چېرته دی؟ ووایه حمدي جانه. ما ته څو ځلې وویل چې ما ته به ورور وایې ها؟ حمدي وروره، زما ګرانه وروره. هسې مکر مه کوه. ما ته وګوره، آسیا دنه نه ده، سترګې دې ورنه لرې نه شي. زه د خان صاحب څنګ ته ورځم. ته هېڅ اندېښنه مه کوه حمدي وروره. ورور جانه، حمدي ورور جانه، ما ته یې پرېږده، ته هېڅ اندېښنه مه کوه. سرکانه چېرته دی؟ څنګه دی؟ بیړنۍ خونه کې دی، ډاکټران ورسره دي. اندېښنه مه کوئ مېرمنې. ها ډاکټر هم راغی. ډاکټر صاحب زه یې مېرمنه یم، حالت یې څنګه دی؟ د اندېښنې وړ خبره نه ده، بدن یو څو ځای ټپي شوی دی، لږ څه وروسته یې تاسې لیدلی شئ، هېڅ اندېښنه مه کوئ. خدایه شکر، ډېر شکر. کرامه ته څنګه داسې یو کار کولی شې؟ زما او ماشوم په هکله دې هېڅ فکر ونه که؟ لږ مخکې دې ما سره ژمنه وکړه. درته ویلي مې و چې کور ته لاړه شه. بالاخره دې دا بدماشوني واوره دې بسته ها؟ قماندان صاحب وګورئ، ما د خبرو اجازه نه ده درکړې جګړه. تا ته مې ګواښ کړی به که نه؟ خو تا څه به کړل؟ په خپل سر دې کار وکړه، خپلې دندې ته دې درناوی به نه کړه. د دې کار پایله به دې هرومرو وویني. نظارت خونې کې یې وغورځوئ. نه نه هیله کوم مه یې وړئ. قماندان صاحب جګړن کرم سختې ورځې تېروي، نه کېږي چې یو بل چانس هم ورکوي. دا تېروتنه نه ده ابراهیمه، د دې کار له امله کېدی شي له خپلې دندې نه منفک هم شي. څو ځلې مې ورته وویل انسان چې هر کار کوي لومړی یې د پایلې په اړه باید فکر وکړي. باید دعا وکړو چې په هغه سړي کوم څه ونه شي.
اصلي دلته یم ګرانه ښه که نه څنګه احساس لرې بشیره ښه یم آسیا چیرته ده نو زه به داسې یو کرم واده وکم زه به هغه زموږ له ژوند نه وباسم تاسې تېروتنه کوئ څوک چې باید دلته وای هغه زه نه یم څه شوي حمدي آسیا باید تښتېدلې ده خان صاحب تر څو چې زموږ پورانه کې موږ نه ځان نشي ژغورلی دا ونیسئ کچېرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ډېره مننه